والله العظیم هغه ورځ یو مسله رااله انا لله پټ غوندې ماته وی نوم مې والله ما نوم دې نه علم خو عبرت دپاره به دا خبره کو مسله رااله یو هلک دی د یو ښځې لور کوي او دې ښځې سره د دې هلک لور نه وړاندې لنډې دا لورې په ما روا ده او که نه مال دا روا نه ده ویلې ولې ما نه ده روا وی ما خو یې لور کړې ده او دوه بچي مې هم کیسي نو مالوس به زه څه فتوا ورکوم ما هلته دارالعلوم سرحد ته لاړ شه مفتي عبداللطیف صاحب نه تپوس زما علم نه بار شوه تاسو خیال راغی قسم په خدای دی ستا په ملک کې پرایانې شروع دي مور یې وګوري اول او بیا وله لور ورکړي داسې هغه شرمېدلی قوم دا د لید زه د اورېدو خبرې قطن نه کوم د لیدو کوم پرایانې ماښام ټایم کې رشکه یا موټر والا په دې سړکو ګرځه چې څو ګډې دې په کار درته به میلاو شي د هغه شرمېدلی قوم تباه شول نور به غر کېږئ نور به تباه کېږئ که هوش هم سر ته رانوئ په صحیح اسلام مو ځان پوه نه کړو دی چغې وایي تاج و تخت ختم نبوت چرم تپوس کو چې هلکه دا تاج د ختم نبوت څه شی دی او ختم نبوت څه شی ایمان وایي تپوس مو هم کوي زنده باد چغه هو پې ووهئ پته نه لګي شان صحابه زنده باد پې ووایئ پته نه لګي چې شان صحابه څه ته وایي ستا په ملک کې بل یو بلام چې صحابه معیار د حق دی او که نه په دې پوهېږئ څه شی دی بابا نه پوهېږي کله ګدرېږه خفه نه شي وګورئ چې دا تر اوسه پوه نه شو دی نه پس به څه پوهېږي دا صبر کوه دا وګورئ دغسې تاسو ټول یې چې هلکان یې یو قسم لغړي ته کوئ چې ځوانان شئ بلې لغړي ته کوئ چې بوډاګان شئ دا شی درنه بیا نه پوهېږي اوس په دې مسله علماو نه ځان پوه کا چې دا قسمه سړی چې مړ شي او په قبر کې ورته ملایکې راشي او تپوس کې د توحید او رسالت کې او دی ورته وایي زه نه پوهېږم نو خدای به یې څنګه پرېږدي پرېږدي تاسو به پرېږدي چې ته زه نه پوهېږم ملک یې وګوره د ټرافیک د قانون خلاف ورزي چې وکړې او ته وایې چې زه نه پوهېدم والله که دې پولیس والا پرېږدي تا به څنګه پرېږدي عزیزانو ګناه په ملک کې د ملک د قانون ده ملا وتړئ او ځانونه لیوني کوئ چې تر هغې به په ارام نه کښېنو چې تر څو د پاکستان قانون قرآن کړی اوس خو مونږ دا یو څو ملګري مات ګوډ پاتې یو خدای دې خیر کوي نور کار خراب دی نور دغسې چل دی د فرضو له واجبو له سنتو له مستحبو له منظورات بلکې جميع حقوق د باری تعالی کې لازم شوي په ذمه د دې متوفا د حین تر بلوغه د وخت تر مرګه پورې ښایي د شانه د مسلمانه سره چې اکثر به ادا کړي او بعضې به ورځنې پوه شي دا ټکې که زه د هغه چا متعلق ووایم چې د چا ټوله زندګي زما مخکې پیدا او مړه نه وي نو دا به رښتیا وي او که دا ټکی دغسې سړي متعلق چې ما ته معلوم دی او زه ووایم چې ښایېږي د شانه د مسلمانه سره نو زه دروغجن نه یم زه خدای له دوکه نه ورکوم دا هیله نه ده دا دوکه نه ده تاسو خیال راغی اوس مونږه هم په قهر واورېدو مونږ وایو چې زه کله خو به ښه شي کله خو به
په کله ښه کېدو کې لاړو د ملک بیړه تباه شوه. قوم د قوم تباه کېږي لګیا دی. عزیزانو سوچ وکئ دوه درې خبرو ته. دا بیا رستو مانه به ایرې شي هیروین د خدای او د دې محرم د دې لوی ورځې خاطر وکئ چې هیروین ته نږدې را نه شئ. والله د ملیانو زامن پې تباه شو، د سیدانو زامن پې تباه شو، د پیرانو زامن پې تباه شو، د میاګانو زامن پې تباه شو. ما ته ګورئ، ما ته تاسو خیال راغی؟ عزیزانو دې ته به خیال کوئ چې دې پلیت شي ته ګورئ نږدې را نه شي. سړي راله بی چرته جلسې ته ما ته ګورئ. نعرہ تکبیر، نبوت، حضرت صدیق، حضرت فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت حسین، طبیب قرآن و سنت. بل عرض دے عزیزانو په دې ملک کې د وی سی آر لعنت نه ځان بچ وساتئ. دا هغه بې حیا لعنت دی چې والله کا مسلمانی خو پرېږده چې برای نام پښتون هم پاتې نه شي. برای نام پښتون به هم پاتې نه شي. وی سی آر لعنت په دې ملک کې تاسو ټولو مطالبه ده چې فوراً بندول پکار. په دې ملک کې د دې خلاف جهاد وکړئ چې د وی سی آر لعنت سره به شپږ اته کاله پس زمونږ ښځې او لوڼه ډلې وي او مونږ به ډمان. देखो गोरा लखानो तो चल दे मादावे देखो गोरई अल्लाह दे काबिल तो मुजाहिदीन और रहम की और खुदा दे पखपल मकासिद के कामयाब की. मायदाद कबाइलो द गुरुनो अगा जंगली टाइप मुसलमानان دي چې روس غوندې عظیم طاقت یې ایثار کړی دی. الله دې هغه ورځ نه راولي که په تاسو راغلی تاسو به د ځان منډې وګورئ. اوس لږ هاي هوی دارو شو ټول ببر کوئی چاله جوړ شو چل دی. هغه ورځ مې جمعه کې خلکو ته ویم ما یو ورځ پټاخه راوړم. زه په توجه ناست یو نه ګڼې یو پټاخه خلاصوم چې هلکه لرې بم دی. تاسو بیا د ځان تماشې وئ. چغې ډېرې مه وهئ. ما ستاسو پوندې پېژندلي دي. د سن 65 په جنګ کې مې پېژندلي یې، سن 71 کې مې پېژندلي یې. دارو دپاره سړی به په سړک نه ښکارېده. ما یو اشنا و ډېرې چغې به وهلې دا اوږې به یې داسې داسې کولې. ورکو چې را پیدا شو هلکه چېرته تللی وې؟ وي سوات کې هم که نه. ما سوات کې دې څه کول؟ وې دا چاټی نه راورېدې دې له څوک ټینګېدې. دیکھو گورئ شیعگان دیم واوریدل ته نږدې دي. امام حسین خو په 72 کسانو د یزید د زرګونو فوج مقابله کوله. په 72 کسانو بچی حلال او کېمې کړه لیکن د باطل په لاس کې لاس ور نه کړه. ته به هغه توره وکړې. امام حسین خو د سر پرې کولو په وخت کې توره په لاس کې و او بلې وهلو. تا دا ځان وال د کم ځای نه راایستي نو مونږ هم پې پوه کا که په کال کې صرف له 7 څپېړو باندې سینې توال جنت ته ځي نو مونږ خدای او قرآن والي چې دا دومره خواریانې کوو او غرق شو. بل له 7 څپېړې به ځان له په محرم کې ورکوو خبره به خلاصي. دا مې شیعو ته په پاړه چنار کې ویلي. بله خبره مې ورته کړې وه 15 کاله وشو زما داخله یې په پاړه چنار بند کړې. بله مې ورته دا کړې وه چې
زه یوازې د سنیانو ملا نه یم، د شیعګانو ملا خوشحال شو ډېر. زه خو د شیعګانو ملا، زه د هر چا ملا یم. څوک چې زما خبرې ته غوږ دي زه د هغه ملا یم. ما زه د شیعګانو ملا خوشحال شو. خو مالیه او خبره درته وکړم، په دې مې پوه کوي چې سینه والو کې جنت دی. وی چې او جی من بکا او ابکا او تباکا علی حسین وجبت له الجنه. من بکا او ابکا او تباکا، چا چې وجړل یا بلو جړولو یا شکل د جړا جوړ کو وجبت له الجنه، هغه له جنت واجب. خلاصه صدا خو ډېره ښه خبره. په دې مې پوه کړه چې سینه والو کې جنت دی. وی چې او جی مال دا جنت تاسو د دې ملیانو شیعګانو کې چې کوم معتبر دي د دوی بدي د دوی نه دی خوښ. ویل ولې نه دی خوښ؟ نو مال دا ملا ولې کمیس نه وباسي؟ تاسو دا مجتهد ولې کمیس نه وباسي او په ځان نه راځي؟ یا چې درکې لږ غوړ غوړ دي او مالدار دي د هغې هسې پکې رواج داسې کوي که نه؟ یعنی دا جنت هم د دې غریبانو خوښ دی، د دې مالدارو نه دی خوښ. مال که ما ته نن زما علم اجازت وکړو چې په سینه والو کې جنت دی، ته یوازې کمیس وباسي، والله زه ورسره بلکل بربنډېږم او په ځان راږدم چې پته یې ولګي چې راشئ جنت ګټل دې ته بھائی. خدای ته وګورئ، خدای ته وګورئ. دوی ته مو وایه چې یا به ټیک کمیس وباسي، ته به هم په ځان ږدې او یا مونږ هم ځان نه وو. هلکه یا به تم ځان وهي یا زه ولې ووایم؟ زما دا ملیان دي ما ته دې ووایي چې ګیره دې ډېر ښه کار دی او د خپله ګیره نه یې خپېږي، والله چې په ټکي مړ کړو. مونځ ډېر ښه شی دی او دې مونځ نه کوي، ما ته وایي چې ښه شی دی په ټکي وجنم. سینه والو کې جنت دی او په خپله نه وهي او مونږ دې غرق کړو. سینو نه وینې روانې شوې، یا به تم کمیس وباسي یا یې مونږ هم نه وو. صاحب غوبل جوړ هغه عوام راغه مجتهدینو ته یې چې یا به کمیس وباسي یا یې مونږ هم نه وو. دغه وګوره ما ته وګورئ، سړی چې 14 کاله قید تېر کړي، 14 کاله او 14 کاله پس راخلاص شي او په کور کې ناست وي او احبا او دوستان یې وله راځي، نو دوستان یې ورته جاړي که خاندي خوشحالي جاړي خو نه که جاړي ورته. نو امام حسین 10 ورځې تکلیف تېر کړی او نن هغه په جنت کې دی. نو دوی ته د هغه د جنت کېدو خندا او خوشحالي پکار ده که راته ژړا پکار ده؟ او ویلې چا دي؟ ویلې چا دي؟ ویلې جناب محمد رسول الله دی. سیدہ شباب اہل الجنہ، امام حسن و حسین د جنت د ظلمو مشران دی. پیغمبر ویلی چا ویلی؟ پیغمبر ویلی ان فی الجنت نهرا من لبن لعلی و حسین و حسن. نو مونږ ته خوشحالي پکار ده که مونږ ته ژړا پکار ده؟ تاسو خیال راکړئ. نو زما عزیزانو عرض مې دا چې سوچ وکړئ ژړا په دې خپل ملک وکړه. مفتی محمد حسن خبره مې درته کوله، ډاکټرانو ورته وویل چې ښه ده صاحب خپله نه پرې کوو، نشه نه درکوو، نشه نه درکوو، خو لیکلي راکړه که ته مړ شو نو خپل ذمهوار دی. هغه راوړي کاغذ. مفتی صاحب ورته ولیکل چې که زه دې خپې پرې کولو نه مړ شم زما ذمهواري په خپل ځان ده، ډاکټران به ذمهوار دي. ډاکټران شروع شو خپه پرې کول، ده ته هم ګوري خپه هم پرې کوي، ده ته هم ګوري، دی مسکی مسکی کېږي او اسمان ته ګوري. خپه غوسه شوه، ملهم پټی وشوه، کټ ته یوړو، شپه تېره شوه، سبا والا ډاکټران راغله چې مړ به چې راغله بیا ورته خاندي، ورته مفتی صاحب دا حال به وی جاؤ بھائی تم نے اپنا کام کیا میں نے اپنا کیا، اب اس سے تمہیں کیا واسطہ، جاؤ. دا بتا صلاح
पेखावर खार, नासर खान इस्लामी कैसेट हाउस, बैरून कचहरी गेट, अशरफ रोड, सराय फकीर खान द नासर खान सरा साथ मिलावीगी। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाइली दी چې د मुसलमान पख की अजगैलार शी नो अल्लाह बदागीम वला अजर वर्कई। तासो چې زما خپری کولا نو زما نظر پدی حدیثو ما وی چې اے الله ستا حبیب خویلی دی چې د ازغیدت لوبم مسلمان تا اجر ملاویگی نو الله ما نخروغ اخپا غسیگی چې ما لبس امرا اجر را کئی وی ڈاکٹرانو واللہ دا تصور لا ختم نو چې بیا مې ځان تک تفم پرې کړی وو زه په کټ کې پروت وم عرض مې دا خبره مې دې دپاره درته وکړه چې د دین په مجلس کې د ناستې په اجر دې که نظر شي په خدای قسم که در نه لاس او خپه پرېږدم چې بل خوا ونه ګورې بل خوا ونه ګورې مفتی محمد حسن رحمه الله تعالی و تبارک داغه د خپه کې څه بیماری وه ډاکټرانو ورته وویل چې دا ستا خپه چې ده دا ګنګرین شو دا به بالکل د اغمانه کې بیخ کې پرې کولو نه بغیر نه کېږي کینی ستا ټول بدن به پوایزن شي او ته به وفات شي مفتی صاحب ورته وویل چې خبره ټیک ده خو یو خبره ورته کوم په ما نه غوسه کوي خو نشه به نه راکوي ډاکټرانو وویل چې حاشا وکله نوک چې سړی نه وباسم نو چې ټول لاس یې مړ کړی نه وي نو نوک ډاکټر ویستی نه شي سړی هلاکېږي نو ثابت خپه به مونږ پرې کوو بې نشې مفتي صاحب دا چېرته کېدی شي وایي چې دا نه منئ زه بیا خپه نه پرې کوم ډېر وخت دا جګړه لګېدلې وه آخر ډاکټرانو ووایي چې دا سړی څه بزرګ سړی دی او زیاتې چېړل نه دي په کار هسې نه چې مونږ باندې څه چلو نه شي او دا مفتی محمد حسن رحمه الله د مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه خلیفه دا د هغه اشرف علي تھانوي خلیفه چې زمونږ په دې بدقسمته ملک کې مولانا اشرف علي تھانوي ته هم کافر ویلی کېږي او هغه خلک یې ورته وایي زه تاسو ته ایماني وایم ملا نه یم ملا نه یم صرف د ملیانو د پڼو سمولو اتفاق راته سموده شوی 14 کاله مې طالبګیري کړې ده او 19 کاله مې مدرسي کړې ده 19 کاله مدرس پاتې شوی یم او 14 کاله طالب پاتې شوی زما د خدای په ذات قسمی چې په 21 علمونو کې چې هر یو علم سلسل پیسې والے نو 21 پیسې هم لا پورا پې پوه شوی هاي بر حال ما په هغه خلقو چې چاته د اردو د رسالو کتو اتفاق وشي په دې پېښور کې هغه خلق خطیبان دي هغه امامان دي هغه میاجي ډله ده حیران یم فتوی ورکوي په منبر ودرېږي نو ګناه د چا ده ما هغه شعر دا وي قرآن ابتدا کې هیر شو چې منت بیگانگاه هرگز ننالم
من از بیگانگا هرگز ننالم که با من هرچی کرد آشنا کرد. من از دست دیگر هرگز ننالم که با من هرچی کرد آشنا کرد. ماتا په پاکستان کې د اس باطل فرقې نه ګیله نشته. کما ته ګیله ده نو د پاکستان جوړېدو نه واله تر ننه پورې د پاکستان د ټولو حکمرانانو نه ګیله چې دا ظلم د اسلام سره د پاکستان هر حکمران کړی هر یو چې راغلی اسلام یې ډال کړی اصلاح 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 چواریانو منبرای ته څوک ودرېږي اسلام اسلام اسلام. مونږ علاقه کې یو دا بیډي منبرای ته ودرېدو د شپې ما ته راغی ویجي دعا ته راغلي دی منبرای ته ودرېږي ما لکه ته څه کې ویجي اسلام دپاره ودرېږي. انا لله مال دا اسلام د چواریانو جمعدارۍ ته راغی. دا کیسې به نه وی خو که د ملک قانون ټیک وی د ملک نظام ټیک وی په دې ملک کې واقعي په صحیح معنو کې د حکمران طبقې په زړه کې د اسلام درد هیڅ بل ما دلته چې خلق راشي عرب ملکونو بد وي عرب دسي دي عرب دسي دي عرب دسي عرب ارس چې دي قانون د ملک اسلام دی او یو دی او ټیټ دی. څوک خود پکې د پرویزیت چکرالیت بهاولیت رافضیت مرزایت نوم دې څوک والي چې په ټکي ته سر قلم. تاسو پوه شئ نو ګناه په ملک د ملک د قانون دا په دنیا د خدای کې داسې مبارک ملک وښایئ چې به یک وخت پکې څلور قانونه چلي. داسې مبارک ملک چېرته شته؟ دا زمونږ مبارک ملک تھوڑے متھوڑے گروپ نشتا د بدر د میدان عذاب در باندې نازل شو. تھوڑے نشتا نہ کھلاڑی شتا د بدر میدان کې ولاړ یې او پیغمبر نه باغیان یې نو د اسمان ملایکې راغلي دي په سر ټک خوري او سړی نه ښکاري. عذاب در باندې راغی په ځان پوهېږئ په بدر کې دغه عذاب د ابو جهل په قوم هم راغلی و سر به پرېوتو سړی به نه ښکاري. عذاب در باندې نازل نور به ګورئ او ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیوں دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے. مخکې به د ځان تماشې نن ته په دې کې اخته یې زه په یو شي کې اخته یم شیعګان په بل شي کې اخته دي. ملک د بېدینۍ شکار شو. تاسو دا زلمی زلمی چې څومره ناست دي نن ستا په ملک کې وګوره 60% خلق هیروین دي. دا د چا ګناه ده؟ دا د ملک د قانون ګناه ده. ورشئ په هسپتالونو کې جینکو هیروین څکل شروع کړي. غلطه ده؟ نوجوان دا ستاسو ښکلي ښکلي چهرې او شکلونه دا په شپږو میاشتو کې سړی چې ورته وګوري کرکه تې ورځي او الټي تې ورځي. دا دومره ښې ځوانۍ د چا د لاسه تباه کېږي؟ دا د ملک د قانون د لاسه تباه کېږي. تاسو هسې وایئ چین ہمارا بہت قریبی دوست بہت قریبی دوست بہت قریبی دوست. هلکه د دوست په نقش قدم هم خلک دي که نه دي؟ چین ستا قریبی دوست دی. د چین غوندې انقلاب په دې پاکستان کې راوله. دا پینیان او نشیان او پوډریان
हेलीकॉप्टरों کې کېناوه او د اسمان نه راوغورځوه. دلته قانون څه دی؟ ویلیو پولیس عدالت کې پیش کوم، وکیل ورته وایي چې دا داسې نه، دا داسې، دا داسې نه، دا او وایي چې دا بیلیبل دی، بیلیبل دی. ستاسو کپره وچیچم، تاسو کپرې وچیچم، تاسو دا پیرنګی د دې ملک نه ورکولو. ولې تاسو د پیرنګي خلاف تحریک ولې چلولو؟ د پیرنګي پر کټیانو پیرنګي ولې لرې کولو چې د پیرنګي قانون دې تر ننه پورې ساتلی دی په دې ملک؟ ولې دې لرې؟ هندو دې ولې لرې کولو د دې ملک نه؟ تاسو به چغې نه والي؟ انما المشركون نجس. نن نجس څوک دي؟ تاسو به وایئ انما المشركون نجس، دا هندوان نجس دي، دا سیکان نجس دي، دا پلیت دي، دا مردار دي. نن نجس څوک دي؟ د سټ د ویښتو باندې د درېیمې ورځې تبې د چا ورکېږي؟ د هغه ورکېږي چې د چا ښځې بربنډې باندې. نجس څوک دي؟ ما خو به هندوې داسې شرمېدلې په سړک نه لیدې لکه ستا دا مسلمانې چې کومې شرمېدلې په دې سال ته لګیا رستو 14 کاله رستو تللی د اصحابو فیصلې کې. ملیان هم په قهر اخته دي ستاسو د لاسه. هارون ابوبکر مونږ وایو داسې و، هغوی وایي نه داسې نه داسې و. هغه چې هر څه خدای پوهېږه او د هغه کار پوهېږه، مونږ څنګه یو؟ معاشره درنه تباه شوه، حیا لاړه، شرم لاړو، غیرت لاړو.